زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. وایي یوه ورځ یوه ښځه چې میړه یې کور کې نه و له کوره بهر راووتله او ویې لیدل چې د دې کور مخې ته 3 سپین ږیري بوډاګان ناست دي. نوموړې ښځې ورباندې غږ وکړ: که څه هم زه تاسې نه پیژنم خو ښایي تاسې وږي شوي یاست. مهرباني وکړئ زموږ کور ته دننه راشئ او لږ شی به وخورئ. دوی ورځینې وپوښتل: آیا د کور څښتن یا سړی شته؟ ښځې د نه ځواب ورکړه او ورته یې وویلې هغه د باندې وتلی دی. دوی زیاته کړه: ښه نو چې نشته بیا نو موږ هم کور ته نشو درننوتلی. په همدې ورځ ماښام چې د ښځې خاوند کور ته راغی او له ښځې یې وپوښتل چې ورځ څنګه تېره شوه. ښځې یې همدا کیسه کټ مټ ورته وکړه او خاوند په ځواب کې ورته وویل: لاړ شه او هغوی بیا راوبوله. ښځې هم هماغسې وکړل او هغوی یې کور ته راوبلل. 3 واړو سپین ږیرو په ځواب کې وویل: موږ 3 واړه یو ځای یوه کور ته نه ځو. ښځې ورنه وپوښتل: هغه څنګه او ولې؟ یوه زاړه سړي ورته داسې تشریح کړه. هغه خپل یو ملګري ته اشاره وکړه او ویې ویل: د هغه نوم شتمني ده او د هغه بل نوم بریالیتوب دی او زما نوم مینه ده. نو اوس لاړ شه او په خپلو منځونو کې پرېکړه وکړئ چې کوم یو ستاسې کور ته درشو. ښځه خپله کور ته دننه شوه او خپل میړه ته یې کیسه همداسې کټ مټ بیان کړه. خاوند یې ډېر خوشحاله شو او ویې ویل: څومره ښه، نو راځئ چې شتمني راوبولو. هغه ته به اجازه ورکړو چې راشي او زموږ کور به له شتمنیو ډک کړي. خو د هغې ښځې رد کړه او ویې ویل چې زما ګرانه ولې کور ته بریالیتوب نه رابولو؟ زموږ کور به د بریالیتوب څخه ډک شي. خو د دوی وړه لور چې د کور په یوه کونج کې ناسته وه او د دوی خبرې یې اورېدې، له هغه ځایه یې له خپل وړاندیز سره راټوپ کړل. آیا دا به ښه نه وي پلارجانه او مورجانې چې مینه راوبولو؟ بیا به زموږ کور له مینې ډک وي. ښځه او میړه وویل: راځئ چې د خپلې وړې لورکۍ وړاندیز ومنو. لاړ شه او د هغو له ډلې څخه مینه راوبوله. ښځې همداسې وکړل او له هغه 3 سپین ږیرو څخه یې وپوښتل: په تاسې کې کوم یو مینه ده؟ مهرباني وکړئ راشئ، زموږ میلمه شئ او موږ ته د کوربتوب ویاړ راوبخئ. مینه راولاړ شو او د کور خواته یې قدم وهل پیل کړل چې دغه 2 نور هم په مینې پسې روان شول. ښځه حیرانه شوه. له شتمني او بریالیتوب نه یې وپوښتل: ما یوازې مینه بللې ده، نو تاسې ولې راځئ؟ سپین ږیرو ځواب کړه: که تاسې شتمني یا بریالیتوب ته بلنه ورکړې وای نو ښایي هغه نور 2 به بهر پاتې وو، خو تاسې مینه وبلله. موږ هم له مینې سره تړلي یو. چیرې چې مینه ده هلته شتمني ده او هم بریالیتوب ده. نو راځئ چې مینه واخلو او هم یو بل ته مینه ورکړو تر څو ژوند مو ښکلی شي.